اکثر خلک چې کوم دی نو یو ډیر اهم سوالو کې دلته کې چې راشي موږ ته کلینیک ته هغې سره به د الټراساونډ رپورټ په لاس کې وي چې یاره چې زما په بدن دونه چربي نشته زه خو مانده کوته انسان یم او بل چې کوم دی نو دا دی چې دا الټراساونډ مې کړی دی او په دې کې راته وایي چې ستا په جګر باندې چربي ده. اوس دا د جګر چربي راځي چېرته نه او دا به ځي څنګه او ځي به چېرته. نو دې دپاره ضروري شی دا دی چې نن سبا زموږ د خوراکونه داسې دي چې په هغې کې دغه آیل دغه غوړي دغه غوړ څیزونه دا خصوصا ډېر زیات دي. بل زموږ د ماشومان زیاتتر دا جنک فود فاسټ فود د دې شوقیان دي دغه خوري سبزیانې فروټ دا مونږ خورونه ګرځېدل راګرځېدل زمونږ وینه ایکسرسایز مونږ کوو بس په کور باندې ناست یو یا چېرته هم چې دغه کوو نو هلته ځو او ځان غورځو خوراک کوو سملو اوږده کېږو راپاسو. نو دا لایف سټایل چې کوم دی د ژوند دا طریقه چې کوم ده دا بالکل غلطه ده. دې سره د شوګر بلډ پریشر د زړه مسلې او ایون که د زړه یا شوګر یا دا مسلې نه وي نو کم از کم دا د جګر د چربي دا مسله چې کوم ده دا خو تقریبا هر کور کې هر انسان ته شروع شوې ده. یعنی مانده غونته انسان به دغه به وزن دونه نه خو هغه ته چې الټراساونډ وکړي نو جي د هغه به په جګر باندې چربي وي. اوس دا کمول یې موږ څنګه شو؟ هر څیز دپاره به دوایه ته نه دانګو. لومبی څیز به دا کوو چې د خپل د ژوند طور طریقې دا په لږې بدلو. کوشش به دا کوو چې غوړ خواږه کم کوو. ایکسرسایز چې کوم دی نو دا لږ ضروري دی. ورزش روزانه چې لږ ډېر هم خو چې ورزش کوو. او دویمه خبره دا ده که چاته دا د جګر چربي وي نو هغې ته زه زبردست غونته خوراک ښیم چې که تاسو چکندر نیمبو ګازره دا مختلف قسم د شنه ساګونه شو د دې استعمال که تاسو زیات کوئ فروټ تاسو زیات خورئ او خصوصا د هندوانه چې کومه ده د دې استعمال زیات کوئ اوبه هم پکې ښه ډېرې دي او نمکیات هم پکې ښه ډېرې دي. خو دا څیزونه داسې دي دا سټرس فروټس لکه نیمبو شو مالټا سنګتره شوله د دې شیانو استعمال که زیاتي نو دا څیزونه او ګازره خصوصا بل ورسره بادرنګ یعنی کیره ککومبر دا چې کوم دی کیوکمبر یا ککومبر ورته څوک وایي څوک ورته کیوکمبر وایي څوک ورته بادرنګ وایي څوک ورته کیره وایي. دا داسې څیزونه دي چې که د دې استعمال موږ زیات کوو نو دې سره یقیني طور زموږ د جګر چربي چې کوم ده دغه مسلو نه کم از کم دغه نه موږ خلاصېدی شو. نو کوشش کوئ چې خپل د ژوند طور طریقې چې کوم دي دا لږ په صحت باندې فوکس کوي چې د صحت طرف ته زموږ خیال لږ وي. صرف دا نه چې بس جي زه د آرام کوم او زه د خوراک څښاک کوم او بیا د دا توقع کوم چې زه ټیک یم نو د ټیک پاتې کېدو او ښه صحت دپاره چې کوم دی نو لږه ډېره خواري هم پکار ده زما ورو. امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوي وي او داسې نور ویډیوز به هم زه تاسو سره شیر کوم. خو دا ویډیو شیر کړئ او دا لایک کړئ او را روانې ویډیو انتظار کوئ. انشاءالله تاسو سره به نور هم داسې ضروري خبرې شیر کوم.